د نهم کلاس ورو لپاره ګډ نیوز. سلامونه مې واخلئ ملګرو، جاوید رحمان یم. د نهم کلاس چې څومره هم ملګري دي په ټول پاکستان کې د هغو ریزلټ راغلی. اوس هغو خپلې نمبرې بالکل په اسانه طریقه باندې چې کولی شي چې موږ څونه نمبرې اخیستي دي او څونه نه. صرف د نهم کلاس خبره کومه. د نهم کلاس څومره هم چې ملګري دي هغو ټولو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې هغو خپلې نمبرې په موبایل کې چې کولی شي په اسانه طریقه باندې چې موږ څونه نمبرې اخیستي دي او څونه نه. دا طریقه به هغو څنګه کوي، زه ټوله طریقه درته زه ښیم. زما سره ویډیو پوره ګورئ او زموږ دا ویډیو به د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغو ته هم پته ولګي چې هغو څونه نمبرې اخیستې دي. زه موبایل سکرین ته هلته کې ټوله طریقه زده کوو چې ستاسو د ریزلټ پته تاسو ته به خپرولی. بالکل دا زما موبایل سکرین دی. ټول نه مخکې به تاسو خپل په موبایل کې ورشئ ګوګل ته. صحیح شوه. په ګوګل ته تاسو وروړئ. په ګوګل کې به دې کې تاسو سرچ کړئ علي کرنر. دا به تاسو سرچ کړئ. څنګه چې ما بر به سرچ کې لیکلی دغه به تاسو سرچ کړئ داسې او تاسو ته به داسې لومبنۍ ویب سایټ راوړي څنګه چې دا تاسو ته راوختې مخ تاسو ته ښکاري کوم ته چې ما نښه کړله. په دې به تاسو داسې کلیک کړئ. چې په دې تاسو داسې کلیک کړو نو تاسو به راوړئ دې مخ ته. دلته کې به لږ کته راشئ. دې ځای کې لږ کته به راشئ او په دې باندې به کلیک کړئ د 9 کلاس ریزلټ چیک کړئ. دا چې ورته لیکلی په دې به داسې کلیک کړئ. چې په دې تاسو کلیک کړئ دلته کې لږ کته به راشئ. دې ځای کې لږ کته به ښه راشئ. داسې دلته کې به راشئ او دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. صحیح شوه. دا ما ځان سره پیل نه دې ځای نه ډاونلوډ کړی. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دلته کې دا وګوره دا ما ځان سره دا ډاونلوډ کړلی. دا زما سره تاسو مخامخ نښه چې ته ما کړله دا اپلیکیشن دی. دې ته ما نښه کړله. دا ما ځان سره ډاونلوډ کړلی. تاسو به دغه ځای دا ډاونلوډ کړئ او داسې اپلیکیشن دا به تاسو ته په داسې شکل کې کولی شي. ګوره دا به تاسو ځان سره داسې اوپن کړئ. اوس به دا تاسو ته په دې شکل کې کولی شي. ګوره ورته هم دا به تاسو ته دقسې کولی شي. دا لیکلی پنجاب بورډ، KPK بورډ، دا سیند بورډ، دا بلوچستان بورډ. صحیح شوه. اوس په دې کې تاسو د کومې صوبې سره تعلق لرئ، په کومه صوبه کې تاسو امتحان ورکړی د هغه صوبو پکې ځان له سلیکټ کړئ. مثال په طور پکې دا پنجاب سلیکټ کوم، پنجاب بورډ ول دا پکې سلیکټ کوم. دلته کې دا پنجاب، دا ګوجرانوالا دی، دا بیا لاهور دی، دا ملتان دی، دا فیصل آباد دی، دا بیا سایوال، دا باورپور. دا چې کوم بورډ کې تاسو امتحان ورکړی هغه بورډ په پکې بیا سلیکټ کړئ. مثال دا تاسو ته مثال ښیم، طریقه ورته ښیم. صحیح شوه. دلته کې به زه په ګوجرانوالا باندې کلیک کوم. په دې باندې په دې چې ما کلیک کوم دلته کې اوس دې مخ ته راوختم. دلته کې ما ته د بره لیکلی په دې شنه پټه باندې لیکل شوي دي چیک ریزلټ. یعنې ریزلټ وي چیک ریزلټ. زه په دې چیک ریزلټ باندې کلیک کوم. د لږ غونې لوډینګ کوي. اوس په ما ته دا مخ راوړي وي. دلته کې داسې لږ بره کړم. دلته کې ما ته لیکلی وي سلیکټ یور. دلته کې به زه خپل چې زما کوم تاریخ پیدایش دی هغه دې کې سرچ کوم. دلته کې به سلیکټ کلاس دې کې به زه خپل کلاس سرچ کوم او دې کې انټر رول نمبر دی. زما چې کوم رول نمبر دی زه په هغې کې سرچ کوم او دا لیکلی ویو ریزلټ. په دې چې کلیک کوم نو ما ته به زما ریزلټ راوړي. ما امتحان نه دی ورکړی ځکه تاسو ته طریقه ښیم. صحیح شو. ما خو سکول ویرین دی خو تاسو ته داسې طریقه ښیم لکه دغه طریقه ده. په دې ویو ریزلټ چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به ستاسو ټول نمبر راوړي. دغه طریقه وه ډېر زیات اسانه طریقه ده. ورشئ او خپل نمبر چیک کړئ. هغه ملګرو لپاره دا ویډیو ده چا چې د هغه امتحان ورکړی. صحیح شوه.